نوې طالب بندیان چې د زندان څخه خوشي شوي دي څه یې ویلي او څه غواړي چې ویې کړي دا ټول په دې ویډیو کې راسره وګورئ. ګرانو ملګرو السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. خوشي شوي طالب بندیان وایي د سولې پلوي کوي او له جګړې بیزاره دي. له بګرام زندان څخه آزاد شوي طالب بندیان وایي د جګړې پلوي نه دي او غواړي چې سوله راشي. افغان حکومت په تیرو څو ورځو کې تر 200 طالب بندیان آزاد کړي دي. دغه بندیان د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لیک له مخې د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان پر اساس خوشي شوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه لیک کې د 15,000 طالب بندیانو د آزادېدو هوکړه شوې ده چې د افغانستان له بېلابېلو زندانونو به خوشي کړل شي. تر دې دمه چې کوم طالب بندیان خوشي شوي دي وایي چې سوله غواړي او د جګړې پلوي نه دي. هغوی له افغان حکومت نه غواړي چې د سولې لپاره هڅې وکړي ترڅو د دوی ماشومان ښوونه او روزنه ومومي. دغه طالب بندیان بایومټریک شوي دي او د سوګند ورکړل شوی ده چې د بیا ځل لپاره به د جګړې لیکو ته نه ځي. په همدې اړه د کورنیو چارو وزارت نومان وزیر مسعود درابي وایي چې خوشي شوي طالب بندیان د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې دي ترڅو د بیا ځل لپاره تاوتریخوالي ته مخه ونه کړي. نوموړی وایي که چیرته طالبان ووایي له شته فرصتونه ګټه واخلي نو را دې شي او نوي افغان حکومت نه دې ملاتړ وکړي. په افغانستان کې هغوی لپاره د سولې او ټینګار دروازې د تل لپاره پرانیستې دي. بل خوا بیا طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي هغه 200 کسان چې د افغان دولت له لوري آزاد شوي دي نامعلوم کسان دي او دوی یې نه پیژني. نوموړي افغان حکومت باندې تورونه لګوي چې طالب بندیانو د آزادولو لپاره پلمې جوړوي او غواړي د سولې په بهیر کې خنډ پیښ کړي. افغان حکومت بیا وایي خوشي شوي بندیان یې د هوکړې لیک له مخې خوشي کړي دي او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره به په راتلونکو ورځو کې ګڼ نور طالب بندیان هم خوشي کړي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.